السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. محترمینو، ستاسو په خدمت کې حاضر یم له یو نوې مجربې طاقتورې وظیفې سره، چې دا یو داسې وظیفه ده محترمینو چې د ټول قرآن کریم خلاصه ده، له انواراتو او له برکاتو یوه مجموعه ده. د دغه وظیفه کول د انسان و زندګي ته هغه څومره حاجات چې وي هغه ټول ورپوره کوي، هغه څومره مشکلات چې هغه ټول ورپوره کوي. محترمینو، دا یوه داسې وظیفه ده چې له انواراتو او له برکاتو څخه ډکه ده. د ټول قرآن کریم یو جامع خلاصه ده. قرآن کریم سی غټ کتاب ده. په دې څلورو کتابو کې تورات، انجیل، زبور، څلورم یا فرقان ده چې قرآن کریم ورته ویل کیږي. د دغه مجموعه په دغه ټولو کې چې افضل او بهترین ده هغه وظیفه زه نن له تاسو سره شریکه کوم، چې دا د هر سخت مشکل کار د خلاصولو لپاره یوه ذریعه ده. هر څومره سخت مشکل پریشانی سی وي د هغو د خلاصولو لپاره یو بهترینه مجربه وظیفه ده. د هر ناممکن حاجت د ممکن کېدلو لپاره یو بهترینه ذریعه ده، او د ظاهري او باطني بیماریو لپاره یو علاج ده. هغه څوک ده؟ هغه سورة الفاتحه ده چې بل نوم یې سورة الشفاء ده. نبی علیه السلام هم د دې ډېر فضائل بیان کړي دي د سورة الفاتحه. په قرآن کریم کې د ټولو سورتو چې بهترین سورت هغه سورة الفاتحه ده. په قرآن کریم کې چې زیات عظمت والا سورت هغه دغه سورت ده، سورة الفاتحه. د قرآن کریم 114 سورته، په دې 114 سورتو کې اولین سورت سورة الفاتحه ده. بهترین سورت سورة الفاتحه ده. د عظمت والا سورت سورة الفاتحه ده. حضرت ابو سعید بن معلا رضی الله عنه څخه روایت ده چې یو ځل په مسجد کې موږ ناستو، نبی علیه السلام ارشاد وکړ، ویې فرمایل چې آیا تاسو چې له مسجد څخه وځئ تر دې مخکې زه تاسو ته د قرآن کریم یو غټ صورت، یو بهترین عظیم صورت نه در وښیم؟ موږ ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ وویل یا رسول الله راویې ښیه. نبی علیه السلام راته وفرمیل چې هغه سورة الفاتحه ده، ځکه چې دا سورة الفاتحه یو داسې صورت ده چې دا ما ته راکړل سوې، پر ما باندې په قرآن کریم کې نازله سوې ده. دا د عرش له خزانو څخه یو خزانه ده. محترمینو، د عرش له خزانو څخه یو خزانه ده. د غیبی د مسکنت لپاره یوازې الله تعالی به د عرش له خزانو څخه تاسو ته خزانه درکړي، له غیبي طریقو څخه به مالدار کړي، له غیبي طریقو څخه به ستاسو مرسته الله تعالی وکړي د رزق او د مسکنت د ختمېدو په باب باندې الله پاک جل جلاله به تاسو مالدار کړي. حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت ده چې سورة الفاتحه په متعلق باندې یو مثلا حدیث را نقل کوي چې نبی علیه السلام فرمایي چې دغه کم سورة الفاتحه چې ده د عرش له خزانو لاندې یوه خزانه راستول سوې ده، او د امت محمدي لپاره دا یوه خاص تحفه ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه یو طویل اوږد حدیث را نقل شوی ده چې سورة الفاتحه دا یوه داسې تحفه ده چې امت محمدي د نبی علیه السلام امت ته ورکول سوې ده، تر دې مخکې نورو امتو ته نه ورکول سوې. نو د نبی علیه السلام امت چې د ډېر بختور ده چې په دغه کم چې نبی علیه السلام امت ته یو تحفه ورکول سوې ده، په دې باندې دوی نازول سوي، خو نورو چاته نه ده ورکول سوې. او دوه نور دي د نبی علیه السلام د امت لپاره. د حضرت ابن عباس رضی الله عنه حدیث کې راځي چې جبرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام ته تشریف راوړی. اچانک له اسمان څخه یو आवाज پورته سو، دروازه خلاصه سوه، یوه فرشته راشوه سوله، او جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل چې دغه د اسمان دروازه تر دې مخکې قطعا نه ده خلاصه سوې، دغه ملایکه تر دې مخکې قطعا ځمکې ته نه ده راشوه سوې، دا اول وار ده. کله چې نبی علیه السلام ته راغله، سلام یې ورباندې وویل او ورته ویې ویل چې ستا لپاره د دوه نوره وي،
ستا د امت لپاره د دوه نور روي چې هغه یو سورۃ الفاتحه ده بل سورۃ البقره ده. سورۃ الفاتحه محترمین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر ولغدال نامین پوری دا سورۃ الفاتحه ده. سورۃ البقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه لدی زی څخه نیول تر فانصرنا علی القوم الکافرین دا سورۃ البقره ده. دویم سورۃ دستی سورۃ البقره ده. نو ځکه چې دوه نور و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکول سول یو سورۃ الفاتحه او یو سورۃ البقره ده. سورۃ الفاتحه د قران کریم یو داسې سورت ده چې د نور ټول سورتونه یو خواته کې سورۃ الفاتحه پر بل خواته کې د دې طاقت د دې عظمت د دې فضیلت پر دې ټول وزیات او د هر قسم بیماری لپاره د زهر جن بیماری مثلا مار لړم خزندې د دې د خړل لپاره مثلا ودی خوري درې واره ور باندې وایا الله تعالی به شفا درکړي. نو محترمینو د دې د غسی به انتها نور زیات فضائل د شاغزله تاسو سره شریک کوم نو ډیر وخت اخلي کم سی هغه ازما په وسو قدرت مثلا واغه مل تاسو شریک کول خو د دې وظیفه د سره شریک کوم چې د وظیفه په تاسو څو وخت کوي. محترمینو وظیفه طریقه دا ده مثلا کغواړي له هر قسم ته پریشانو ځان خلاص کی یا له بیماری څخه لار څخه خلاصوي نو کم از کم په ورځ کې سل واره ضرور سورۃ الفاتحه وایاست. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دستر وغدال امین. کدی بیماری د علاج لپاره واس پروبو جوف کې هغه بچي یا پر هغه ځای د بدن سي درد تکلیف پر هغه باندې جوف کې الله تعالی به شفا درکړي. او یاد ساتئ چې سلوار ایواز د کم حاجت لپاره هغه په خپل ذهن کې راوګرځوي بیا دا وایش ان شاء الله الله پاک جل جلاله به دې په برکت سره تاسو ته شفا درکړي. پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم.